لاهور کې چاودنې 25 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پاکستان په ستر سوداګریز ښار لاهور کې چاودنې 25 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا چاودنه په یو موټر سایکل کې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده، چې په پایله کې 3 کسان وژل شوي او 22 نور سخت ټپیان شوي دي. د لاهور د پولیسو ویان رانا عارف رسنۍ ته ویلي چې دا چاودنه په انارکلي سیمه کې یو بانک ته څیرمه رامنځته شوې ده او په خبره یې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه پورې هیڅ کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو پر یو پوسته تر برید وروسته د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر ویلي و چې وسلوال په پاکستان کې د نورو بریدونو پلان هم لري. مولوي منیر: د نجونو زده کړې زموږ مسؤلیت دی، نه بهرنی فشار. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر ویلي چې دوی د خپل مسؤلیت له مخې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي. نوموړي د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بور الاینس سره په لیدنه کې ویلي چې زده کړه د نجونو حق دی او دوی مسؤل دي چې هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي، نو دا چې د بهرنیو فشارونو له امله به هغوی ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابروي. د یادونې ده چې واک ته د اسلامي امارت ته رسېدو وروسته ټول دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دا چاره د اقتصادي ستونزو له امله ځنډېدلې، نه دا چې دوی هغوی ته د زده کړو حق او اجازه نه ورکوي.